أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اوس هغه مخکې چې ما ویلي چې وروسته را روان ده په مکه معظمه کې چې صحابهو ایمان راوړ کفارو ظلمونه په شروع کړه نن دا ویلی نن دا بې عزته کړی دوی به راغله نبي علیه السلام ته چې موږ په کفر کې ډېر عزتمن و چا په موږ تیاری نه شوی کړی و چې موږ ایمان راوړ هر سړی په موږ باندې تیاری کوي او ته موږ ته اجازه نه کوي چې ورسره وجنګېږو خو موږ ته مې اجازه وکړه چې خپل انتقام تر واخلو ګورې هلته د جهاد مطالبه کړه نبي علیه السلام به ورته ویله چې نه اوس به جنګ نه کوي صبر به کوي په دغه تکلیفونو د دښمن سره به کافر سره به جنګ نه کوي د خپل نفس سره به جهاد کوي لمونځ عبادت طاعت زکات په دغه کې کوشش وکړي دا تر هغه وخته چې مدینې منورې ته هجرت کړي ځکه جهاد مرکز غواړي جهاد اسباب غواړي دا چې انني د کافر په من کې اوسېږي خپل مرکزیت نه لري چې جنگ شروع کړي خو په یوه ورځ ټول ختم وي او اوس مو ویل چې ځان به هم ساتي که به نه ساتي د خپل ځان به حفاظت کوي نو هغه به نه کوي نو مصلحت په دغه کې و هلته د جنګ ځای نه و الله اجازه نه کړه کله چې مدینې منورې ته هجرت وشو او د جهاد آیتونه اول دفاعي بیا وروسته اقدامي دواړه راغله اذن للذین یقاتلون فی سبیل الله اول آیت چې نازل شو دلته بعضې خلکو چې هلته لږ څه په خوند واوښته چې کله د جهاد حکمونه راغله هغه خلک چې هغه اولې نارې ویلې چې ولې موږ ته اجازه نه کوي یهو بعضې وویلې په خوله یا په زړه کې چې کاشکې دا د جهاد حکم خو زر نه وای نازل شوی چې موږ د دنیا نه یو څه خوندونه اخیستې وای اوس نه وي بېغمه شو الله یې ملامتوي هلته مو نارې ویلې و چې جهاد حکم وشو بیا بېرته ویې چې ولې د زر جهاد په موږ نازل کړو چې موږ خو یو څه د دنیا نه خوندونه اخیستې وای الم تر الى الذین قیل لهم ایا نه دي کتلې تا ته نه در رسېدلی حال د هغه چا قیل لهم چې وبویلی شو دوی ته کفو ایدیکم ونیسئ لاسونه خپل د جنګ نه په مکه معظمه کې جنګ مه کوئ واقیمو الصلاة سم قایموئ لمونځ د ټولو حقوقو سره وآتو زکات زکات ورکوئ چې د ځان او د مال په صرف کولو عادت شئ ګورئ لمونځ کې ځان وخت ورکول کېږي او زکات کې مال ورکول کېږي چې ځان او مال د دین سره اشنا شي وروسته نو بیا په جهاد کې دواړه پکار دي هم ځان هم مال پکار ده اوس دا کوي فلما کتب علیهم القتال کله چې په مدینه منوره کې فرض کړی شو په دوی باندې جنګ د کفارو سره اذا فریق منهم ناڅاپه یوه طایفه د دغه نه چې هغه څه کمزوري وو منهم د دوی نه یخشون الناس ویریږي د کفارو نه که خشیت الله لکه ویره د دوی د الله نه یا دوی د کفارو نه داسې ډارېږي لکه مسلمان چې د الله نه ډارېږي او اشد خشیه یا تر یغه هم ډېر سخت په اعتبار د ویرې سره وقالو یا ربنا ای رب دې موږ لما كتبت علينا القتال تا ولې فرض کړو په موږ باندې جنګ لولا اخرتنا الى اجل قریب ولې دې موږ وروسته نه کړو تر هغه نیټې نږدې پورې قلت ورته یا متاع الدنیا قلیل دا ګټه اخیستل د دنیا دا ډېر لږ دي والآخرة آخرت چې د خیر لمن اتقى خیر ده خو د هغه چا دپاره چې چا د ګناه نه ځان ساتلی وي ولا تظلمون فتیلا ظلم به ونه شي په تاسې باندې په اندازه د یو نري تار باندې لکه د خرما د زړې په مابین کې چې وي نور ګورئ په جهاد کې داسې نه ده چې مرګ ده او بې جهاده د مرګ نه خلاصېدن ده چې مرګ چیرې درته مقرر و تا ته به خامخا رسېږي که ډېره مضبوطه کلا د اوسپنې جوړه کې په هغه کې اوسېږي مرګ به درځي د مرګ نه د خلاصېدل لار نشته ګورئ د انسان خو عاجز ده د مور په رحم کې په دریو پردو کې دننې چې کله هلک ته روح ورلوېږي روح څوک ورلوي ملایکه چې الله ته وایي چې عمر یې څومره ده رزق یې کوم کیفیت ده عمل یې په کوم کیفیت باندې ده بې لیارې الله لیار ورته پیدا کوي نو په شیشو کې به بند وي سلیمان علیه السلام ځان په شیشو کې بند کړو انني په شیشو کې په لکڼه باندې ولاړ د ملک الموت چې وخت پوره شو روح قبض کړو تر یو کاله پورې ولاړ او شیطانانو سکویل چې دی ژوندی د هغسې تکلیفونه برداشت کول که نه نو که د شیشې په کوټه کې ځان بندوې که په هر شیشه کې مرګ چې درته راغی هغه به درځي خلاصېدل نشته طیاره په هوا کې ولوېږي
پخې شي مځکې د سر نه بیخي پورته شوې ده خلاصېدن شته د مرګ نه په هوا کې خلاصېدن شته نه په مځکه خلاصېدن شته چې چیرې هلته به مرې اینما تکونو چیرته چې تاسې اوسېږئ یدرککم الموت وبرسېږي تاسې ته مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که تاسې یې په ماڼیو کلاګانو مضبوطو کې وإن تصبهم حسنة که ورسېږي دوی ته کومه نیکي پراخي د رزق یقولو ویایي هذه من عند الله دا د خدای د طرف نه په موږ باندې دا احسان ده دا منافقینو به دا خبرې کړې او ان تصبهم سیئة که به تکلیف قحطي ورته راغله یقول بیا دی وی هذه من عندك دا د تا د لاسه العیاذ بالله رسول الله ته ویلې چې دا ته راغلی بس په موږ بارانونه درېدلي یا په موږ باندې تجارتونه درېدلي دي لیارې را باندې شوي دي د شومتیا په نظر رسول الله ته کتل الله یې چې ته دوی ته ووایه خیر و شر ټول د الله د طرف نه دي که پراخه یم رزق الله پراخه که تنګه یم الله بلکې خیر د الله د طرف نه خو شر د تا د خپل نفس د طرف نه چې ته نیک عمل نه کړې د خدای د رحمت لایق نه یې نو ځکه به رحمت در باندې درېږي نو الله ظلم کوي که تا خپله ظلم کړی قلت اوتي كل من عند الله خير وشر ټول د الله د طرف نه دي فما لهؤلاء القوم څه دي دغه قوم لره لا یکادون یفقهون حدیثا چې نږدې نه ده چې دوی په خبره بیخي پوه شي څومره بېعقلان دي په دا نه پوهېږي خیر وی دا د الله د طرف نه ده شر بیا تا ته نسبت کړي چې تا د طرف نه ده ما اصابک من حسنة فمن الله هر شی چې تا ته ورسېږي انسان دا د الله د طرف نه دي وما اصابک من سیئة کوم شی چې تا ته کوم تکلیف ورسېږي دی خو د الله د طرف نه خو ظاهري منشأ فمن نفسک د تا د ځان د طرف نه دي و ته ګناه وکړې لایق د عذاب شي وارسلناک للناس رسولا او ته موږ لېږلی ټولو خلکو ته رسول وکفا بالله شهیدا بس د الله له وجې د شاهدي چې دی دا په رسالت شاهدي ورکړي که کفار دې نه مني نه دي مني بیا به یهودي ویلې دا چې موږ ته وایه چې د ما معنا دا خو لکه عیسی علیه السلام عبادت چې نصارا وکړو ته ماته دا وایې الله آیت نازل کړو ګورئ د رسول اطاعت دا د ما اطاعت ده تو چې د رسول اطاعت وکړې دا د الله اطاعت وکړو ولې خو اوس مو ویلې الله وی اطیعوا الله واطیعوا الرسول او اولي الامر رسول الله به چا چې د امیر اطاعت وکړو د ما یې وکړو چا چې د امیر عصیان وکړو د ما یې وکړو خو زه ورته یم چې د امیر اطاعت وکړه چیرې به چې لېږل ورته ویل چې د امیر به اطاعت کوي خو که چا د ده اطاعت وکړو دغه د ما اطاعت وکړو که د ده مخالفت وکړو دغه سړي د ما مخالفت وکړو دغه شان چا چې د ما اطاعت وکړو دا یې د الله اطاعت وکړو چا که د ما نه عصیان وکړو د الله نه عصیان وکړو ومن یطیع الرسول څوک چې حکم ومني د رسول الله فقد اطاع الله په تحقیق سره دغه سړي حکم ومنه د الله تعالی ومن تولى او څوک چې وګرځېد د تا خبره نه منله فما ارسلناک علیهم حفیظا نو ته مه خفه کېږه موږ ته نه یې لېږلی په دې باندې ساتونکی څارونکی د اعمالو دا پوښتنه بیا نه درنه کېږي چې ولې دی نه کو مسلمان دا منافقین به بیا چې د نبي علیه السلام مجلس ته راغله خوږې خبرې او ویلې به یې موږ بس صاحب تا حکم دې موږ غاړه چې څه بیا یې بس موږ تابع چې باندې به ووته بیا به مشورې بدلې کړې د کفارو سره به پټ رازونه او ملګرتیاوې او د نبي علیه السلام په خلاف باندې فیصلې کولې الله تعالی یې دې حاضر کړ ویقولون طاعه ویایي دی کار دې موږ اطاعت ته چې ته څه ویایې موږ یې منو فاذا برزوا من عندك او کله چې راوځي دی د تا د مجلس نه نو بیتا غیر مغیره کې طائفه یو طائفه منهم د دین غیر الذي تقول غیر دغه خبره نه چا ته دی وړاندې کوي اته دی وړاندې خدای چې خبره دی موږ اطاعت چې ته څه وایې موږ منو او چې باندې وځي بیا مشوره بدله کی په بل خبر باندې والله يكتب ما يبيتون الله لیکي یعنی حکم کوي ملائکه وته د لیکلو د هغه څه چې دی بدلی فاعرض عنهم وس مختر وګرځو کار ما پلاله وتوکل على الله فالله توکل کوه وکفى بالله وکیلا بس الله لو چې د کار جوړول دي تا چې الله به د کارونه جوړي بیا الله وی دغه بدبخته يهود دا منافقین په د قران عظیم شان کې سوچ نه کوي کله الله کلام نه وای دوی ډېر اختلافات کې پیدا کړي په د قران عظیم شان کې بعضی په فصیح او بعضی په غیر فصیح بعضی بلیغ بعضی غیر بلیغ بعضی معجز بعضی غیر معجز او بعضی خبره دی بعضی خبره سره ټکر
دا موږ داسې نه وي. نو دا حکومتونه چې جوړ شي، هر حکومت چې جوړ شي، بیا هغه د ملک زیرایه خلک هغه د اسمبلی خاوندان، دا سناتوران، هغه بیا جګېږي د ملک لپاره یو قانون جوړ کړي. قانون په ډېرو مادو باندې مشتمل وي. کله بیا د دغه حکومت په وخت کې هغه جوړ شوي قانون کې بیرته تاوان ورته ښکاره شي، بیا ترمیم کوي په عین کې، بیرته څه دفعات لرې کړي نوي شیان. کله داسې چې دا حکومت ختم شي، بیا چې دوم حکومت راشي، په هغه کې وایي چې یاره دغه ځای نقصان ده، دا خبره دا ځای سره ټکر دي، دا دوه نه کېږي، بیا ترمیمونه کوي. که دا قرآن د الله کلام نه وای، د بنده کلام وای، خو په دغه کې هم داسې ترمیمو ته ضرورت و مخالفتونه به راتله. او چې د بسم الله نه نیولې تر وناسه پورې ټول قرآن عظیم شان، فصیح، بلیغ، معجز، هر درې آیات یې ټوله دنیا مقابله نشي کړی او یو د بل سره ټکر نه دي. خو دا عین دلیل دی چې دا د یو الله کلام ده چې د هغه په رایه کې تغییر نه راځي، تقصیر نه راځي، عالم ذات ده. افلا یتدبرون القرآن، آیا دې فکر نه کوي په قرآن عظیم شان کې؟ ولو کان من عند غیر الله، که دغه قرآن د الله نه وای، د غیر د الله د طرف نه، د مخلوقاتو د طرف نه وای، لوجدوا فيه اختلافا کثیرا، دوی به پیدا کړي وو په دغه قرآن عظیم شان کې اختلاف ډېر، لکه د بشر په کلام کې چې ډېر تناقضونه، اختلافونه وي. مخکې چې اولو الامر د مجتهدینو په معنا ما درته ذکر کوو، هغه آیات دا چې مسلمان به لاړ او بیرته به لا نه ور رسېدلی، دی به دستي خبرې تیت کړې چې هغه څه خبر به را رسېدلی او دستي به بیا کوله په مجلسو کې. الله وی واذا جاءهم، کله چې راشي دغه منافقینو ته امر، کومه خبره، من الامن، د امن د نصرت د الله چې مجاهدین کامیاب شو، او الخوف، یا د ډار د شکست خبره، اذاعوا به، دوی دستي د خبرې مشوره کوي په خلکو کې. ولو ردوه الى الرسول، که دوی ورسولې وای دغه خبره پرېږدي وای پیغمبر علیه السلام ته، و الى اولو الامر منهم، او هغه حاکمانو خپلو، مدبرینو، مجتهدینو خپلو ته، لعلمه الذین یستنبطونه، نو پوه شوي به، معلوم کړی به تدبیر د دغه کار هغه کسانو چې هغو استنباط دغه خبرې کړی شوی، منهم د دغه صحابو د جملې نه یوه ته یې پرېښې وای، نو دا به ډېر خیر و چې آیا د ده خبرې په تیتوالي کې ګټه ده او که تاوان ده. ولولا فضل الله علیکم، که نه وای فضل د الله په تاسې باندې، ورحمته، رحمت د الله په نزول د قرآن سره، لتبعتم الشیطانه، خامخا به تاسې متابعت کړی و د شیطان، الا قلیلا، مګر ډېر کم خلک. د نبي علیه السلام د نبوت نه مخکې د فطرت په زمانه کې بعضې خلک لکه هرقل، لکه ورقه ابن نفیل، لکه زید ابن نفیل په فطرت سلیمه پاتې وو، کم خلک پاتې وو، خو عام خلک هغه لاره واوښته. نو که رسول الله نه وای راغلی، عام خلک به داسې په کفر کې وو. وقاتل فی سبیل الله، نو جنګ کوه ته په لار د الله کې، لا تکلف الا نفسک، ته نه یې مکلف د چا په ملګرتیا، د خپل ځان په حکم باندې مکلف یې، خو او وحرض المؤمنین، تیزوه مسلمانان په جنګ باندې، ترغیب ورکوه. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، شاید نږدې ده چې الله باندې کې سختي د جنګ د هغو خلکو چې کافران شوي دي. والله اشد باسا، الله ډېر سخت له وجې د هیبت د جنګ نه، و اشد تنکیله، او ډېر سخت له وجې د عذاب ورکولو. دا چې په احد کې وعده وشو د دوم کال د بدر صغرا چې هلته به بیا جنګ سره کوو، چې هغه شپې رانږدې شوې، هلته هغه بدبخته سړی راغی چې دلته خلکو ته دا افوا ګډه کړه چې هغو سخت قومونه درته جمع کړي دي، ډېرې اسلحې جمع کړي. نو مسلمانان هم په رعب کې شوه. حضرت پیغمبر علیه السلام په دغه سوچ کې شو، پریشانی کې شو چې داسې نه چې هلته مو وعده کړې ده او دلته بیا د جنګ شپې راشي او خلک انکار وکړي. ډېر پریشان. صدیق اکبر ورته راغی، حضرت عمر ورته راغی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وروځو، که موږ تاسې یو چې هېڅوک نه را سره وځي، موږ وروځو. الله آیات نازل کړ، ته په جهاد باندې د ځان مکلف یې. هر عبادت کې هر انسان په ځان مکلف ده. دا بل ته ترغیب ده، لمونځ په ما فرض عین ده، خو بل ته نصیحت کې ما ته حکم ده یا د فرض کفایي مقام یې کله د فرض عین امر بالمعروف و نهی عن المنکر، نور د بل پر مانځه خو خدای پاک مانه نیسي. نو دا ته ځان برابر کړه
ته ځان برابر کړه مسلمانانو ته ترغیب ورکوه نو الله دې ته کفایت کوي که ټوله دنیا کافران درته یو ځای شي الله به د د جنګ تاثیر ختموي شکست په الله په ګډوي هغه چې بیا دی وروته کم کسان اویا کسان راغلل هلته کفارو باندې خدای روغ ور واچو ټول پاتې شو رانغله د جنګ مقابله یې ونه کړه من یشفع شفاعة حسنة هر څوک چې سپارش وکړي سپارش نیک یکون له نصیب منها وی به د دغه سپارش کوونکي یو برخه د ثواب په سبب د دغه سپارش باندې ومن یشفع شفاعة سیئة او څوک چې سپارش وکړي سپارش بیکاره د شرع خلاف یکون له کفل منها وی به د دې لپاره برخه د دغه ګناه نه په سبب د دغه سپارش باندې وکان الله على كل شيء مقیتا د الله تعالی په باندې قدرت لرونکی دغه اوس څو معناوي دي حضرت پیغمبر علیه السلام ته مسافر غریبان عاجزان ښځې کونډې یتیمان د مشکلاتو دپاره راتله چې ده خپل حال ویلی خو هر چا به دومره دلاوري نه شوی کړی یا به یې داسې موقع نه شوی پیدا کولی چې د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وکړي پیغمبر علیه السلام صحابو ته ویلی ګورئ چې یو څوک مو د حاجت والا لید چې ما ته راتلو د کوم کار دپاره د هغه خبر تاسې رارسوئ چې دی نشي رارسولی ښځه ده مظلوم ده عاجز ده فقیر ده ګورئ موږ انسانان یو سره له دې نه د دغه وخت ګناهګار انسانان یو خو بعضې خلک دا موږ ته خپله خبر نشي کولی یو روح به خدای پاک یې هیبت درته ورغځولي مړی دعوت کوي بل ته وایي چې زه نشم ورته ویلی چې که ته ورته وایې دا خو ګورئ د دغه وخت خلک یو نو د رسول الله څومره لوی هیبت و د رسول الله څومره لوی هیبت و دا هیبت یې ولې ډېر و شمایل شریف کې راځي چې چا به ولیدو دستي به رېږدېدو خو چې بیا په مجلس کې ورسره کېناستو بیا به مینه ورسره پیدا شوه ایدنې کې اخلاقي بیول ده ولې ډېر و وایي اصل د هیبت د جلال د عظمت خاوند الله ده په قیامت کې چې د ده خبرې شروع شي انبیا هم ورخطا شي نفسي نفسي نارې وایي دومره عظمت ته د ربي کریم ملائکې نشي غږېدی وایي نبی علیه السلام مظهر تامه د صفاتو د رب و د الله د هر صفت ظهور په ده کې راتله نو چې د الله انوار تجلیات ذاتیه په ده راتله د باطل ټول د انواراتو ذاتیه او تجلیات ذاتیه او د خدای نه ډک نو ځکه په ده کې دا هیبت نو که هر څوک ما سره نشي غږېدی خو د تاسې خبره ما ته رارسوئ ما په خبر خوله د خدای هغه خبر جاري کړي چې الله په راضي کېږي څه معنی داسې ده ده چې زه به خامخا د تاسې په خبرو فیصله کوم زه به واحد ته ګورم فکر به کوم په خبر کې خو د دې سپارش رارسوئ تاسې ته به خدای پاک ثواب درکړي نو یوه معنا د سپارش دا ده امیر صاحب ته د وخت قمندان صاحب ده والي صاحب ده ولسوال صاحب ده پټیکل صاحب ده وزیر اعلی صاحب ده هر سړی خپل مشکل نشي ورته رسولی هغه چا چې شناخته هغه ته وایي چې ته خدای دې معارضه هغه لوی امیر صاحب ته وزیر اعظم صاحب ته وزیر اعلی صاحب ته چې پاچا پورې کار باندې ته خو دا ورسوه نو هغه چې د شریعت د چوکاټ جایزه خبر وي روا مطالبه وي دی سپارش وکړي که یو امیر د وخت د مشکل حل کو که نه که حل په دا سپارش خدای پاک دغه سړي ته ثواب ورکوي خو که یو سړی غل ده یو سړی قاتل ده ظالم ده اوس حکومت یې نیسي دا یو چاته وایي چې تا خو اوس د وزیر اعلی صاحب سره د پلانکي صاحب سره تعلق شته ته دې ما سپارش وکړه چې ما معاف کړي دی په خبر هم ده چې لوی قاتل ده لوی ظالم ده هغه ته سپارش ونه وکړي په سپارش خلاص کړي نو ده ته د دغه سپارش په واسطه خدای ګناه کې عذاب ورکوي ځکه خو هغه قاتل ده ته ورسره شریک شوې د سزا نه د خلاص کړو د غلا د سزا نه د خلاص کړو د بلې ظلم د سزا نه د خلاص کړو یوه معنا ده دومه معنا د سفارش دعا دا مسلمان ډیره ګټه مسلمان ته په دعا رسیږي او بیا هغه دعا ډیره ښه قبلیږي چې غایب ته کوي پسې شه مخامخ دعا کې کله ریاکاري او څه شی راځي خو چې هغه نشته ته په خپل کور کې او هغه په بل ملک کې ده په بل وطن کې ده په بل علاقه کې ده ته دعا ورته کوې
د تا دعا هغه سړی اوري چې ته د ده لحاظ پکې وکړې دلته ځان ښکاره کوې دا صرف د الله سره معامله ده. اوس نو که یو سړی د دین په کار لګیا ده، مسلمان ده، نیک عمله انسان ده، دی په مشکل کې واقع ده، دی مریض ده، دی بندي شو، دی په یو مصیبت کې واقع شو، ته دلته دعا ورته شروع کړې چې الله ته په ده رحم وکړي، د ده مشکل نه اخلاص کړي، د بند نه اخلاص کړي، یې مرض نه جوړ کړي، دا یې پوردارۍ نه اخلاص کړي، خدای پاک د مشکل نه اخلاص کړي. دا شفاعت حسنه ده، دا شفاعت حسنه ده. تا ته خدای پاک برخه درکوي. څنګه یې درکوي؟ وایي ته چې بل مسلمان ته دعا کوي، ملائکه د تا په دعا امین وي، ځکه قبلیږي هم د یخ په باب کې. بیا دستي ملائکه د تا په باب کې دعا الله ته شروع کړي چې خدای پاکه دی بل مسلمان ته صحت غواړي، ده ته صحت ورکړي. دی بل مسلمان ته علم غواړي، الله ته هم علم ورکړي. دی بل مسلمان ته عزت چې بل ته ته سفارش کوي، ته بنده په شفاعت کوي، د یو انسان په باب کې شفاعت کوي، هغه د الله نوراني مخلوق ملائکه بیا د تا په باب کې سفارش کوي. او که خدای نخواسته یو سړی د کفر کارونه کوي، د ظلم کارونه کوي، تعدا کوي، ته د یو دپاره دعا کوي چې دی برکې، دا سفارش سیئه ده، قاتل ده، ظالم ده، جابر ده، غلط تحریک چلی، ته د ده دپاره دعاګویي کوي. اوس په مشکل کې واقع ده، یا بندي شو، یا کار یې ودرېدو، ته د ده دپاره دعا کوي، نو په ګناه کې ورشریک یې. دی چې په کومه ګناه لګیا ده، ته د هغې ګناه نه د خلاصېدن دعا خو ده ته نه کوې، ترقي دعا ورته کوې، نو تا به په هغې ګناه کې ورسره برخه. وکان الله علی کل شیء مقیتا. دا الله تعالی په هر شي باندې قدرت لرونکی. واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا. هر کله چې دعا وکړه شي تاسو ته په یوه دعا سره، نو تاسو یو سړي ته دعا کوئ د هغه نه په ښه طریقه، یا هغه د هغه په انداز چې ده څومره دعا درته کړې. الله تعالی په هر شي باندې حساب کوونکی ده. دا د سلام د جواب خبره ده. حضرت آدم علیه نبینا علیه السلام چې الله تعالی پیدا کړ، بیا یې ورته ویلې هلته ملایکې ناستې وې چې ورشه هغه ملایکو ته سلام ور واچوه، ورته ویې السلام علیکم. خو د دوی جواب ته هم غوږ ونیسه چې دوی څه درته وایي. دی ورغی آدم علیه السلام ملایکو ته سلام ور واچوه السلام علیکم. یو جواب کې ورته ویلې وعلیکم السلام ورحمت الله. الله ورته ویلې دا د تا او د تا د اولادې تحیه ده، یو بل ته سلام اچول او جواب ورکول. اوس نو چې څوک سلام در واچوي، ته د ده نه ښه جواب ورکوه یا د ده په انداز. د ده څه مطلب؟ ده صرف داسې درته ویلې السلام علیکم یا السلام علیکم، ته په جواب کې یا د ده په انداز ته ورته وعلیکم السلام، یا تر دغه نه ښه جواب ورکړه. ده درته ویلې السلام علیکم، ته ورته وعلیکم السلام ورحمت الله. د تا باندې د الله د طرف نه سلامتیا وي، د افاتو نه د خدای پاک وساته. ته ورته تا د خدای د افاتو نه وساتي او د الله رحمت وي در باندې. جواب کې زیادت شو. ده درته ویلې السلام علیکم ورحمت الله، ته جواب کې ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، بل ټکی ور زیات کړه، تر هغه نه ښه جواب ورکړه. د دغه نه په زائدو الفاظو کې اختلاف ده چې نور الفاظ شته که نه. یو قول دا ده چې څلورم لفظ هم شته. ده درته ویلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، ته ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. او یو قول دا ده چې سلام تر دغو درې الفاظو پورې ده، نو جواب بیرته په وعلیکم السلام ورکړه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ناسته، صحابه ناستي. یو صحابي مبارک راغی، ویې ویلې السلام علیکم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ وعلیکم السلام. بیا یې ویلې عشر. بل سړی راغی، بل صحابي السلام علیکم ورحمت الله.
حضرت پیغمبر علیه السلام جواب ورکړو بیا ویل 20. بل صحابي مبارک راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پیغمبر علیه السلام جواب ورکړو بیا ویل 30. څه معنی؟ یو نیکي په لاس بدلېږي. هغه ول یو لفظ ویل السلام علیکم، نبی علیه السلام یې لاس نیکي وګټلې. دا بل چې بیا السلام علیکم ورحمت الله وسره زیات کو چې شل نیکي وګټلې. چې دا بل بیا وبرکاته ور زیات کو، نبی علیه السلام یې چې 10 نیکي وګټلې. د اسلام نه مخکې دستور د جاهلیت په دور کې د خلکو دا و انعم صباحا انعم مساء. د سهار به ځان ته تحیه وه، د بیګا به ځان ته تحیه. دا د یوه وخت خبره وه، د ټول عمر دعا نه وه. په د انګریزانو کې اوس هم ده. دا انګلیش د چا زده ده؟ دا سلامونه چې دی اچي د ورځې ګوډ نان ګوډ نایټ ګوډ افترنون داسې څه نه دي. د خاص اوقات دومره در باندې لورېږي چې تر دا غرمې ورسېږي. نورو هر طرف ته ذاتي ژوند دې اوږد مشه. اسلام جامع دعا ده. سلامتیا د هر آفت دنیوي او اخروي نه ډېره بهترینه تحیه الله مسلمانانو ته غوره کړې ده. خو موږ اکثر عوام مسلمانان د دغه دین نه چې ناخبره یو. ما لیدلي د ډېر قومونه دي چې په مخه سره ورشي سلام په ځای باندې ستړي مه شئ سلام نه اچي. رواج نشته. دغه بس سلام ده مخه سره ورغله ستړي مه شئ. ستړي مه شئ خو ستړي مه شه ده. خو تحیه خو پاتې شو که نه چا سلام ده. هغه جامع دعا خو پاتې شوه. څه حال ده؟ بس دغه تحیه یې. اوس د سلام لږ آداب ذکر کو. سلام لږ آداب ذکر کو. یو حقوق دي، یو فضیلت ده. د حقوقو په لحاظ باندې خو کشر به مشر ته سلام اچي، لږ به ډېرو ته سلام اچي، ولاړ به ناست ته سلام اچي، سپور به پیاده ته سلام اچي. دا د حقوقو خبره ده. یو د ثواب د ګټلو خبره ده. د ثواب ګټلو کې چې هر چا اول سلام واچو ثواب ډېر دی. هغه ګوره داسې نه دی. موږ خو مشهور دغه رواج ده چې دا دلته ناست دي چې څوک تېرېږي هغه به سلام اچوي. که یغه وانه چو دا نور نه ور اچوي. سلام یې هم راوانچوه. ګیله هم دغه کې چې موږ تېرېدو سلام یې هم راوانچوه. حق خو دغه وي چې هغه خو چې څوک ثواب ګټي نو اول د دی سلام ور اچي. سلام اچول سنت، جواب ورکول واجب. خو عام اوقاتو کې د واجب ثواب ډېر دي، دلته د سنتو ثواب ډېر دی. ولې ډېر ده؟ وایي ځکه سلام اچونکی چې اول سلام اچي دا به د تکبر نه خلاص ده. دا چې بل سلام ته انتظار کې ځان غټ ورته رضا کېږي دی ولې نه راچي چې زه سلام راچوم. زه خو یعنې تر ده غټ یم. دا ځان چې غټ ولیدی شو تکبر لاړ بیړی د غټه شوه. او چې عجز کې ځان غټ نه بولې تواضع راغله نو خدای پاک تا ته ترفع نصیب کړي. نو ثواب په دغه کې ډېر ده. یوه خبر. دوم، سلام اچول سنت، جواب ورکول واجب. خو سلام کله 5 نفره ګډ روان دي. یو چې سلام کې واچوي د نورو 4 غاړه خلاصي. جواب که هر یو ورکوي خو هر یو ثواب ګټي. چې یو جواب ورکوي واجب کفایي ده نو د نورو غاړې خلاصي دي. که هیڅ هم جواب ورنکړو بیا ټوله غاړې په باندې دي. دویمه خبره. دریم، دغه سلام سړی کشر ته اچوی شي، ښځې ته اچوی شي که نه، پردی ته. هغه هلک چې په سلام او په جواب پوهېږي یو ته د سړی سلام ور اچوي چې د کڼکونې نه دی هم د دغه شي سره عادت شي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه په لار تېرېږي کڼکې هلکان د سلام یې ور واچوي یو جواب ورکړي. بیا نو ده د ملګري ته وویل چې زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره روان وم، خو لس کاله د نبي علیه السلام خدمت کړی، په کڼکیو تېرېدو نبي علیه السلام سلام ور واچوه. او د خدای شان ده، الله یو عظمت ورکړی. کوم هلکانو ته چې ته سلام واچوي دي دستي ادب لیارم غوره کوي، متاثره کېږي دستي.
ښځې ته سلام اچول پردۍ ته څنګه ده وایي چې خوف د فتنې نه وي څه معنی غلط تعلقات نه جوړیږي چې لنډ قانون د هغو دا ده چې ښځه سپین سرې سړی سپین ږیری وي د شهواتو ماده نه ابتعاد شي ځکه مسلمان ته دعا مسلمان ته نر دی ښځې ته کوي ښځې دې نر ته کوي خو که داسې و چې ځوان سړی ده ځوانه ښځه ده یو بل ته د سلام نامحرمو ته نه اچي ځکه سلام دا ذریعه د تعلق ده شناخت پیدا کېږي ناڅاپه خو د ښځې سره زنا نه کېږي خو یو وارې به شناخت پیدا کېږي بیا زنا کېږي وایي دا د شناخت یوه لیار ده نو بیا د سلام نه اچي خپلې ښځې ته خپل مور ته خپلې خور ته خپلې لور ته دا ضرور دی چې سړی سلام اچي حضرت انس رضی الله عنه وایي چې ما ته نبي علیه السلام ای زویکیه چې خپل کور ته ننوتې خپل اهل ته سلام اچوه دا برکت دی تا او د تا د اهل دپاره موږ پردیو ته دعا کوو السلام علیکم خو خپلې ښځې ته شرمېږو چې سلام وراچوو دا د خیر دعا خپلې ښځې ته نه کوو خپلې مور ته یې نه کوو خپلې خور ته یې نه کوو خپلې لور ته یې نه کوو خو خوف د فتنې هم نشته پردیو ته سلام اچوو خپلو ته یې نه اچوو په دغه بیا شرمېږو او اصل خلایق د برکت دعا خو خپل کور ده نو نبی علیه السلام خپل کور ته چې ننوځي خپل کور راته سلام اچوي دا د نیک اخلاقي یو لیار ده محبت پیدا کېږي خدای پاک هغه بغض کې نه ورکوي د دوه نفرو چې په منځ کې خفګان راغی دا د خفګان ورکول ضرور دي خو هغه ته نبی علیه السلام ډېر دعا کړې چې اول سلام واچوي وایي څنګه چې ده سلام واچوي د اول د زړه نه خدای حسد لري کې هغه دستي جواب ورکړي وعلیکم السلام نو خپل کور بیا محتاج د ډېر دعا ته چې هغه ته به سړی دعا اچي دریم کافر ته که په مخه ورغلی ته به ابتدا به سلام نه کوې سلام به نه ور اچي که ده سلام در واچو بیا به صرف وعلیک ورته وایې ځکه دغه کفارو به کله د سلام په ځای سام ټکی ویلی سام هلاکت ته وایي نو ته وعلیکم السلام ورته وایې دی خیرات درته کوي ته دعا ورته کوې نه وعلیک وعلیک څه معنی دا تا چې څه راته ویلي هغه دې په تا وي او صرف د ضرورت په وخت کې له کابل ورځ تقیه چې ذکر شوه که داسې کافران دي چې وس دې نه رسېږي ظالمان دي تکلیف در کوي ته په تېرېږې چې سلام ور وانه چې بیا دې وژني بندي کوي دي وایي دي بیا سلام اچول د تقیې په نیت باندې روا ده خو دغسې به د عزت په لحاظ باندې دوی ته احترام نه ورکوي چې اول ته سلام ور اچوي ځان ورته کم بولې دوی غټ بولې ته ابتدا بسلام کوې ابتدا بسلام به یې هغو ته نه کوې بل سلام قبل الکلام سلام قبل الکلام موږ دغه هم غټ نقصان ده ملګری د هلته نور ملګري ناست دي چې ورروان وي چې ورنږدې شي د لرې نه خبرې اول سره شروع کړي چې کله ور ورسېږي بیا ورته السلام علیکم خبرې اول شي سلام شاته شي نبی علیه السلام نه السلام قبل الکلام سلام د خبرو نه مخکې ده خو چې خبر دې رسېږي غږ دې رسېږي چې خبر شروع کوي ډېره د ورسودا ده بیړه چې دا خبرې رانه پاتې نه شي اول د دغه د کې نه سلام ور واچوه دی به جواب درکړي پس چې په دالیا ورځه خبر وشروع کړي السلام قبل الکلام بل سلام اچول لکه څرنګه چې مجلس ته ورځې سلام شته چې د مجلس نه روانېږي هم سلام اچي ولې په حضور کې چې یو بل ته دعا کوو په غیبت کې هم یو بل ته دعا کوو که نه کوو نو د ورتګ سلام هم شته د بیرته تګ چې مجلس ته وځي بیا هم سلام شته چې بیا د ناستو خلکو ته سلام واچوي چې څوک پاتې کېږي هغو ته سلام واچوي ته تر اوسه بل سلام د استئذان د اجازې یو کوټه ده ته راغلې کوټې ته ملګرو کوټه ده د بل چا کوټه ده بې اجازې ننوتل خو منع دي خو نن سبا پاتې دي وایي کورو ته بس تربور ده او خپل ده ورور ده او قریب ده نامحرمه ښځې په کور کې موجود دي ورېندار موجود ده ورېره موجوده ده د تره زوی ښځه موجوده ده تره لور موجوده ده سلام اچول نشته بس دستي اجازه اخیستل نشته دستي ننوځي هلته هغه لوڅې یې وویني ناروا ده استئذان ضرور ده چې سړی کور ته ننوځي چې په خپل کور کې نامحرمه ورسره استئذان لازمي ده چې کوي به یې که نامحرمه نه وي مور خور لور خو بیا هم استئذان ضرور ده حضرت ابو هريره رضی الله عنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما په کور کې یوه مور ده بل څوک نشته زه خو د هغې خدمت کوم زه به هم اجازه غواړم وایي او وایي خو نامحرمه خو نه ده نبی رسول الله ورته دا خوښوي چې دوی په خېټه یې تا نظر ولګېږي وایي نه نامحرمه د خپلې مور د خپلې خور د خپلې لور خېټې ته ملا ته کتل روا دي
سر غړی لاس ځمکو ته خو پروا نه لري. دا د محرم یو خپله ښځه نه ده، مور خور لور، خو نور سینې او خېټې دغو ته خو به یې نه ګورې. کله هغه په کور کې ګوښې ناسته ده، کالي یې ایستلي دي، ته بې اجازې ورننوتې، استئذان دې ونه کړو، ایډي په خېټه دې نظر ولګېده. نو دروازه ټکول یا سلام په زوره اچول یا غاړې تازه کول دا کور ته آداب دي، چاہے کور ولا ځان محفوظ کړي. اوس نو سلام د استئذان چې ته راغلی اوس ورپورې د دغه کوټې ته د زړه د چې ورننوځه، د کوټې نه د باندې به ووایې په زوره السلام علیکم ادخل، اول سلام بیا دا اجازه، سلام علیکم ادخل، زه اجازه ده ننوځم. که د کوټې د طرف نه جواب درکړل شو چې راځه ورشه، چې ننوتې بیا به سلام د تحیه اچې. هغه اول سلام د استئذان و، د اجازې و، دا دوم بیا د تحیه ده. خو که ته السلام علیکم وویلې ادخل زه داخل شم، د کوټې نه جواب رانغی، بیا ووایه جواب رانغی، بیا ووایه جواب رانغی، درې واره نه زیات ذاتي به تنګول نه کوې، بیا به نو ځې روانېږي به. که جواب رانغی داسې نه چې جواب نه درکړي ذاتي پسې ورننوځي، خو زړه به یې نه دي اجازه، ویده به وي، ارام به کوي، اجازې به زړه نه وي. دغه څه استئذان ده، سلام واچو السلام علیکم ادخل داخل شه، هغه جواب درنه کړي بیا ورپسې ورلرې کړي ورننوځي. او ډېر خو داسې دي دا د نن سبا دا و چې دا تعلیم ملالک ځان په آدابو بولي، ور درلرې کړي درننوځي، بیا وایي چې اجازه ده صاحب. یو کور ته د نبي علیه السلام د دروازې دیوال چوله کې یو صحابي داسې ور وکتل، په غلط نظر خو نه، دغه نیازه چې د نبي علیه السلام شته ویښ ده نه ده ویښ، یو وار یې وکړ، بیا یې پس د هغه نه ذاتي غږ ورکړو. نبي علیه السلام ورته وویل که زه په دا پیدا چې ته د دروازې د چولې نه راګورې، داسې یو اوږد غیښه ورسره و، یا یو وار هغه په ویښتانو کې چې وایي دا د لجرومې د سلایي په شکل باندې یو نره شی وایي، ځکه په دا پیدا چې ته راګورې په دغه مې په دا سترګه کې چښولی دی. اجازه خو ده د سترګو دپاره چې یو وارې دننه کور ته ور وګورې، بیا اجازې ته ضرورت ده. وایي داسې به نه کوې، نه به تر چولو ورګورې، د وره به په یو طرف درېږې، که ور ودې کته بې حرمتي راغله، دا ناروا ده. اجازه وغواړه، که درته وویلې چې نشته نورې مه تنګوه ځه، که وویلې چې اجازه نشته بېرته وګرځه، که درې واره پورې چا جواب درنه کړو هم نور ذاتي وګرځه، نورې ذاتي تنګول مه کوه. دا استئذان د عورت لیدلو د وجې نه صرف نه ده، موږ خو دا وایو چې اوس خو سړی ده په کوټه کې څه عورت خو نه ده چې ورننوځه. وایي پټ شی چې څوک دا نه غواړي چې ما دغه شی څوک وویني، دغه ته هم عورت ویلی کېږي. ځان نه یو سړی خپل سامان یې ایښی ده، یو سړی د روپیو په حساب لګیا ده، یو سړی د خوراک شی یې ځان ته راوړی ده، هغه باندې لګیا ده خوري، ته ناڅاپه په ورننوتې، دی په ده خفه کېږي چې ما څوک په دغه حال وویني. وایي عورت صرف دغه عورت نه ده چې د بدن عورت ده، دا مستور پټ حال چې په لیدلو یې سړی خفه کېږي، دغه ټولو لیدل ناروا شوه، نو اجازه به یې دغه دپاره غواړي. سلام د استئذان تر درې واره پورې چې اجازه در ونه شوه بیا به ګرځي، او اجازه به د مخکې د باندې نه وي، د وره چولې نه به هم نه ورګورې، داسې هم نه چې یو وار یې ورننوځي بیا ورته چې صاحب اجازه ده، دا به هم نه وي. نور زه دې بیا بل ځای کې پوښتنه چې کومې خبرې پکې ډېرې دي. الله لا اله الا هو، الله تعالی چې ده نشته لایق د عبادت مګر هم یو دی ده. لا یجمعنکم الی یوم القیامت، خامخا به تاسې جمع کړي ورځ د قیامت ته، لا ریب به، هېڅ شک نشته په ورځ د قیامت کې. ومن اصدق من الله حدیثا، څوک رښتونه دي د الله نه د وجې د خبرو، چې الله وایي چې قیامت شته، تر دغه نه ذاتي رښتیا خبره بله نشته، خامخا شته.